د نن څه تقریبا 10 کاله یا 12 کاله یا څه پورته کښته زموږ په ښار کې زموږ د کوټې یوه بچی چې ده هغه ورکه سوې ده د نن څه 10 کاله یا به 2 او 3 بالا یا به 2 او 3 کم یوه بچی د 8-9 کالو په عمر کې ورکه سوې ده یا ولاړه ورکه سوه نو مابینځ کې ډېر وخت تېر سوی دی ډېر تېر سوی دی اوس دغه بچی چې د هغه اوس مطلب لویه ښځه ده نو هغه نه ورور پیژني نه خور پیژني نه پلار ورمالمیږي نه ادي ورمالمیږي نه قوم ورمالمیږي نه قریب ورمالمیږي هېڅ یو شی نه ورمالمیږي خو دونه مطلب زما د یو چا په وایسته ورسره راغلې ده چې دغه زنانه اوس ډېره پریشانه ده غواړي چې زه خپل بابا پیدا کړم غواړي چې زه خپل ادې پیدا کړم غواړي چې زه خپل ورونه خپل خویندې د هغه خپل قریبان خپل قوم خپل فامیل چې دی هغه پیدا کړم زه د دې خپل بیان په توسط باندې و هر هغه چاته چې د چا د نن څه 10 کاله مخکې د کوټې ښار خاص کر سریاب روډ راواخله شاوخوا علاقه راواخله داسې کاسي روډ دا منطقه کې چې یو بچي ورکه سوي یي د 7 کالو نو هغه به بیا یېره سوي یي هغه به بیا مطلب د خلکو د دماغو د ذهنو وتلی یي خو دومره درته وایمه که د چا د کور بچی د نن څه 10 کاله مخکې ورکه سوې ده د دوی یېره سوې ده بیا دوی پسې غورځولې ده او دوی له ذهنو ایستلې ده هغه ژوندی ده هغه جوړه ده هغه روغه ده هغه خپل ښایسته کور لري ښایسته بچان لري خپل سړی لري ښه ژوند الله ورکړی دی خو چونکې خبره دا ده دا وایي چې زه خپل قریبان مطلب پیدا کول غواړم د پلار نوم نه دی را معلوم د مور نوم نه دی را معلوم د ورور نوم نه دی را معلوم د خور نوم نه دی را معلوم د قوم نوم نه دی را معلوم اوس دونه ډېرې خبرې چې راسي بیا د هغه پیدا کېده خو ګران کار دی ګران کار دی خو دومره ده چې دا کورنۍ خو په دا خبره خبر دي چې یاره زموږ بچي څه سوله د دوی به دا خیال چې هغه به مړی د دوی به دا خیال چې هغه به چا لاله کړي د دوی به دا خیال چې هغه به چا وڅا ته اچولي هغه به چا وڅا ته اچولي زه دا خبرې چې کوم عزیزان دا د دې دپاره نه کوم چې سبا څوک ورک دي نو تی مال راځي زه به دا کوم نه دا پیدا سوي دي اوس کور نه پیدا کېږي یو خو داسې بله زه یو سړی راغی هغه ویلې زما زوی د 18 کالو نو ټلیفون ورله راغلی دی ورووتی بیا ورک سو پسې ولاړی په دا 2.5 کاله مې لیدلی نه دی بیا پر علماو بزرګانو ګرځېدم هغه د استخارې هغه دعاوې راوښولې بیا مې وخت دا خپل زوی په خوب لیدی هغه ما ته وویل چې بابا په ما باندې نور مه پریشانه کېږه زما یارانو زه وڅات ور واچولمه زه یې وژلی یم صحیح سلو اوس د یو پلار دپاره دا څونه ګران داستان دی د مور دپاره دا څونه ګران داستان دی الله پاک که ژوندی الله دې په خیر راولي یوازې دا بچی نه الله دې هر که زموږ زنانې زموږ خویندې زموږ لوڼې زموږ زامن زموږ ورونه ورک دي د هر چا الله پاک دې په خیر خپلو کورو له راولي الله دې په عزت راولي الله دې په احترام راولي او که نه یې ژوندي نه یې الله پاک دې هغه دنیا د دوی دپاره ګلې ګلزار کړي قبرونه دې الله پاک د دوی دپاره د نوره ډک کړي قبرونه دي الله پاک د دې دپاره هغه د جنت د باغو څخه باغونه وګرځوي قریبانو ته دي الله پاک صبر ورکړي قریبانو ته دي الله پاک پر دغه خپلو ورکو قریبانو باندې دومره اجرونه ورکړي لکه و یعقوب علیه السلام ته الله پاک پر یوسف علیه السلام ورکړی دی نو زه هغه یو هلکه زما نمبر واخیستی مال زه به دا رابطه نمبر بیا که چیرې دغه بیان شعر دی دغه رابطه نمبر به وکړو خاص کوټ والا به رابطه کوي بیا که د کوټ څه دغه خلک دونه لا هم دا اندازه ده افغانستان لره تللي یې دی خو ورکه سوه خبره چې زه پخوا پاکستان کې وم په کوټه کې وم پر سریاب روډ وم چیرې ومه نن زه دا یم 25 کاله کېږي موږ رابار سوي یو هغو دپاره هم د هغه خبره د رابطه کولی سي هغه نمبر به زه شاشه در وښیمه تاسو مطلب هر مسلمان الله دې موږ توفیق راکړي چې د هر مسلمان په خندا کې شامل سو الله دې موږ وساتي چې موږ څوک ژړوو الله دې موږ توفیق راکړي د اسلام په رڼا کې د اسلام په چوکاټ کې موږ چاته خوشحالي جوړه کو او د خندا خبرې جوړه کو دغه د موبایل نمبر دی 0310 بیا 40 بیا 83 بیا 505 دا زموږ دا رابطه نمبر دی که چا رابطه کوله الله پاک دې وکړي موږ خو نور اختیار نه لرو وس نه لرو الله دې وکړي الله دې خپل بچان خپل کور خپل بابا خپل ادې خپل ورونه
خپلې خوندې الله پاک ور پیدا کړي. پیدا کولو والا ذات الله دی، ورکولو والا ذات الله دی، پیدا کېدو والا ذات هم الله دی. الله پاک دې موږ ته پر دې اجرونه راکړي، الله دې پر دې موږ ته ثوابونه راکړي. الله پاک دې د هر چا د کور چې کوم ورکه سوې ده الله پاک دې ورښکاره کړي، الله دې ور پیدا کړي، الله دې په خیر او په عزت سره راولي.